سلامونه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي او نن د ښوونکي یادونه کوو. نن د معلم ورځ ده، معلم یا ښوونکی. او زموږ په ژوند کې خو نو ځینې خلک وایي چې دا معنوي پلار دی، ځینې وایي چې لارښود دی، ځینې وایي چې ملګری دی. بېلابېل معلمان بېلابېلو خلکو لرل. زه به اول نظامي صاحب زه به اول د خپل معلمانو کیسه درته وکړم، بیا ته هم راته وکړه. تا خو مطمئن معلمان ډېر لرل، خو زما معلمان به له تا ډېر وي په دوو دلیلونو. یو دا چې ما یو دوه کمیسونه ډېر زاړه کړي له تا نه. دویم دا چې ما په ډېرو ځایو کې خورو ځایو د افغانستان په ډېرو برخو کې او په بهر کې. نو اول معلم زما ملا و، زما د کلي مولوي محمد یاسین. او دا په خوست کې او په بغلان کې؟ نه، په خوست کې، په تڼیو کې. نو زه چې دوه کلن درې کلن وم، زما اولین استاد همغه و چې ماته دیني شیان راښولي وو که نه، لمونځ او سپاره او قاعده بغدادي و. دا د ده له برکته بیا چې زه کله مکتب ته ولاړم، ما لیک او لوست زده و. په اول صنف کې چې وم د مکتب، ما لیک لوست کولی شو د ده او د جومات له برکته. دا خو اول معلم شو. یو ډېر جالب څه چې د افغانستان د پخواني که مشران ګوري او چې هغه د فکر او د قلم او د پوهې خاوندان دي، د هغوی هغه لومړني استادان چې ملایان، دیني علما او د ټولو علومو ماسټرانو. یو ملا په یوه کلي کې د ټولو علومو ماسټر و. دقیقا. نو مولوي محمد یاسین د خدای وبخي، ځکه چې په هغه وخت دی د ډېر عمر سړی و چې زه 2 کلن 3 کلن وم، نو حتما اوس به نه وي. زما مور به دعا راښوله ماته، ما چې لمونځ نه وای زده کوه، وړوکی وم که نه، نو دی به راته ویل وایي بچی کله چې ته لمونځ ختم کړې بیا دعا کوي، بیا به ته وایي چې خدای پاکه مو وبخې، میر مې وبخې، پلور مې وبخې، ملویون مې وبخې، ایستوزون مې وبخې. وینې دا استادان ملایان دا به یې راته ښول چې دې ته هم دعا کوه چې خدای وبخي. نو خدای د دی وبخي. راغه نه وروسته بیا مکتب ته ولاړم که نه، د درګۍ زموږ د تڼیو لیسه وه، هغه وخت کې لیسه نه وه، لومړنی ښوونځی و. نو هلته ولاړم، یو کال شاوخوا مې هلته تېر کړل، هلته مې استادان لرل. بیا د بغلان خبره چې تا وکړه، په لخمري بغلان، هلته زموږ ځمکې دي، هلته ولاړم. هلته مې بیا نور معلمانو استادانو. یو معلم و چې زه په 2م صنف کې وم او زه تکړه وم په صنف کې. نو ما ته به ویل وایي ستا سر هم غټ دی او فکر دې هم ښه دی، ته وایي سقراط یې. په ما باندې سقراط نوم ایښی و. نو دا سقراط خو چا نه پېژانده. بیا به هلکان ما باندې ریشخند واهه، وایي سقراط، ما وایي غټ سر یې سقراط. نو دا سایر خان معلم و، دا بغلان کې و. ده موږ ته ډېر شیان راښودلي دي. او دی چې و ډېر خوار سړی و، خو ډېر لایق سړی و. ده د یو چا سره یو خان و، یو ملک و د کلي، شیر محمد خان نومې د تڼیو ملک و. د ده کره اوسېده. ده به بیا یو څه تنخوا منخوا ورکوله او ده به موږ ته سبق ویل. دی په مکتب کې زموږ معلم و او د مکتب نه بهر به بیا د دې سړي اولادونو ته سبقونه ورکول. د ښوونکو په دغه روزګار به هم خبرې کوو. بیا په کله چې خوشحال خان لیسې ته راغلی کابل ته، آفرین. خوشحال خان کې بیا بېله کیسه وه، بېله فضا وه. ځکه پوښتنه کوم چې په هغه وختونو کې چې د لیسې دوره او د منځني ښوونځي دوره ډېره مهمه ځکه و چې په هغه وخت کې تا د خپل برخلیک په اړه ډېر سوچ کوه، ډېر فکر ته کوه چې کومه لار انتخاب کړې، ژورنالیزم انتخاب کړې، ادبیات انتخاب. او بل یو ښه والی بل دا و چې د خوشحال خان لیسه دی چې یاده کړه، خوشحال خان لیسه هم لیسه او هم لیلیه وه، یعنې په څنګ کې ورسره مونږ هملته اوسېدلو او هملته مو سبق ویلی او مسؤلیتونه هم ډېر شول. ځکه زمونږ مور او پلار مونږ ته ویلي و چې تاسو په کابل ته د دې لپاره مو لېږلی چې تاسو نه سړي جوړ شي، تاسو نه یو شی جوړ شي، تاسو آینده جوړه کوي. او دا د هغه وخت د حکومتونو ډېره یوه هوښیاره پرېکړه وه چې کابل کې د رحمان بابا او د خوشحال خان لیسې جوړې کړي چې دغه د قبایلي سیمو د دواړو غاړو، د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو باندې کوم خلک چې وو، یا د ولایتونو د کونړ نه نیولې تر پکتیکا او تر نورو ولایتونو خلک به یې ځوانان به یې دې ته راغوښتل او دلته به یې زده کړې او دوی به ډېر د مسؤلیت احساس هم کاوه. دغه زده کوونکي چې وو که نه، چې وروسته بیا په وروستیو حکومتونو کې ډېر غټ مشران ترې جوړ شول او د ډیورنډ د کرښې په دواړو غاړو کې دوی ډیوې بله کړې، د پوهې د رڼا بهر ته ولاړل. دا خو د خوشحال خان لیسه شول. هغه نه وروسته بیا زه پولیتخنیک ته ولاړم، هلته مې استادان و چې د کار خلک و. بیا وروسته روسیې ته لاړم د سبق لپاره، روسیه کې مې استادان لرل. بیا وروسته راغلم دلته په پوهنتون کې مې استادان لرل. نو ته یې اوس حسابوه چې څو شلې استادان شمېر ډېر وي. لکه چې تا ویل چې په هره سیمه کې له خوست نیولې تر کابل او بغلان او مسکو او لندن پورې، کوم استاد سره دې اړیکه شته اوس؟
یاره دغه ښه خبره په دې وکړله چې زمونږ دغه هغه ده چې مونږ دغه اړیکې نه ساتو. اړیکه مې که دغه هم یوازې په ګروپونو کې د واتساپ ګروپونه دي، په هغو کې 3 استادانو سره اوس هم چې د خوشحال خان د لیسې دي که نه، له هغوی سره اوس هم سلام او دعا کوو د چا خبره اړیکه ورسره لرم. او نور استادان رانه پاتې دي لکه مونږ د ټولو مینوالو نه چې دي ډېرو خلکو نه استادان پاتې دي. او دلیل یې دا دی چې ژوند یا مصروف دی یا زمونږ خپله دومره هغه نه وي که نه، هغه ارزښت چې استاد یې لري موږ یې نه ورکوو له بده مرغه. او بله خبره دی چې د استادانو ما او تا کوو، حتما به ستا هم یادي، دا استادان ډېر صادق، تکړه، پرکار، خو په عین وخت کې ډېر بېوزلې خلک دي. دوی یا په سایکل باندې ځي، ډېر وس چې لري په بایسکل باندې ځي، حتی د لارې کرا دوی نه لري که نه چې کوم ولاړ شي مکتب ته راشي. دوی بیچارهګان ځان ډېر پاک ساتي خو یوه جوړ جامې لري. هغه زموږ په وختونو کې هغه وختونو کې د افغانستان حالات داسې دي که نه چې هر وخت بېوزلي زیاته وه که نه. اوس هم د پخوا هم وه، یو معلم به یوه جوړه دریشي لرله او هغه به یې داسې پاکه ساتله، همیشه به اوتو شوې وه، مینځل شوې به وه. زما یو بابا د پلار کاکا مې خدای دې وبخي، هغه د ډېر پخوانۍ دورې ښوونکی و. هغه د ننګرهار پوهنتون د دارالمعلمین د لومړنیو فارغانو نه بلل کېده او د ظاهر خان او داود خان په وختونو کې دا ښوونکی پاتې شوی و. لرې درو کې به دی چې کوم ښوونځی و، دغه مختلط ښوونځي و، ټولګي و، دوی ته به ډېره مسافري د ښوونکي په توګه کړې. بیا زموږ د بیولوژي استاد و او د چې به کله چې بیولوژي موږ ته ویله نو په ټولګي کې به زه نه پېژندم چې ته زما لمسی یې که څوک یې. ډېر جدي و، خو دی دومره منظم و په خپل شخصي ژوند کې، سره له دې چې ستا خبره بېوزلی و، خو دی په خپل ژوند کې ډېر منظم و. ډېر نور استادان چې زما د ښوونځي د دورې په یاد دي، هغه دا دي چې ډېر بېوزلي و خو ډېر منظم و. ځینې یو څه چې باید فکر پرې وکړو، موږ ډېر وخت نور خلکو ته پام وي چې څوک بېوزله دی مرسته ورسره وشي، خو تر ټولو مستحق خلک ښوونکي دي، ځکه دوی سهار وختي پاڅېږي، ځینې کرکیله او کرونده کوي او له هغې نه بیا له هغه ستړیا نه وروسته راځي ټولګي کې او ډېر داسې استادان دي، ستا خبره په کلیوالو سیمو کې خو دوی یوې کوي که نه، دهقانان دي په عین وخت کې، او په ښاري سیمو کې بیا دوی بیچارهګان بل کار ورسره کوي، یا یو بل ټکسي چلوي، دوکانداري کوي. نو ته چې د کروندې نه ستړی راشي او ټولګي کې ودرېږي، ستا په ذهن کې به څه پاتې؟ یا دا چې په وروستي ساعت کې د ورځې ته دا فکر کوې چې اوس به ټلۍ وهل کېږي، شاګردان به رخصتوم، زده کوونکي به ځي، زه به چیرې مزدورۍ ته ځم یا کار ته به ځم. نو دا څومره یو لوی سټرس او دا څومره لوی یو د معلم خبره چې کوو، د ښوونکي خبره کوو چې نن ورځ ده او ټولو استادانو ته مبارکي هم وایو. زما مشر ورور هم زما استاد پاتې شوی دی او ډېر څه یې راښوولي دي، که څه هم هغه مضمونونه چې زما نه خوښېدل خو دی پکې استاد و، ریاضي، فیزیک، الجبر، هندسه، په دې کې دی ډېر تکړه و. د انجینري لوستی و، د کابل انجینري هغه وختو کې. نو زه یې ډېر مجبورولم، وایي چې ته به ساینس وایې، دا مهم مضمون دا دی. او په دې وطن کې هم ساینس مثلا ریاضي ډېره مهمه ده. زما لور اوس معلمه ده، لیما اوس د انګریزي ادبیاتو معلمه ده، او دا داسې ستړي راشي، باور دې راځي که نه، دلته هم د معلمۍ کار آسان نه دی. دا د دې د اووم اتم ټولګي نه هم په لسم پورې دغه زده کوونکي دي، او دا وایي چې دادا، ماته دادا وایي دادا معلمۍ کار دومره سخت دی چې دا چې راشي بیچاره بس فقط کټ ته ځان رسوي او شی مای وڅکي، بس نور ستړي که نه، یو ساعت دوه وروسته چې سترګه پټه کړي بیرته راشي، بیا د دوی کورني کارونه ګوري که نه د زده کوونکو. په دې وطن کې د معلمۍ دپاره دی او د استادانو او د ښوونکو دپاره سخته په دې هم ده چې دلته ته څوک وهلی نه شي، وهل ټکول منع دي په دې ځای کې. نو ته به حوصله ورسره کوې، او د زده کوونکي هم کله دومره نازدانه وي چې هغه خبرې ته هم غوږ نه نیسي. زموږ وطن کې خو څه وایي اصطلاح، زه ورسره موافق هم ډېر نه یم، نه پوهېږم ستا نظر به شي، وایي چې ډب نه وي ادب نه وي. نو څه فکر کوې دا متل دې څنګه درته ښکاره؟ په ځینو مواردو کې داسې وي چې یو د ډب او ادب خبره ښایي یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، د لویانو لپاره هغه د نظم خبره ده چې بې نظمي او بې بندوباره هغه ازادي چې ده، کله کله د خالص بابا خبره چې وطن ویرانه ډېر آزاد شو، کله کله هغه ډېره ازادي انسان ته د ډېرې ازادۍ ورکړه چې هغه نظم پکې نه وي، ډسپلین پکې نه وي، انسان کله کله
په بله خو کله کله دا بیا خبره ده دغه تعادل باید وساتل شي، دغه تعادل وساتل شي او ماشوم ذهنا سکنجه او ونه کړول شي. کله کله زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دغه د ډب او ادب خبره کله کله داسې کارېږي چې ماشوم ځوروي، منفي طرف ته ځي، ولټه کول مثلا منع دي او فکر نه کوم چې دا ښه نتیجه هم ورکړي. د لیما جانې خبره دې وکړه چې ډېره ستړې وي، د ښوونکي په ذهن باندې څو بوجونه وي. یو دا وي چې دغه د کورنۍ دنده چې دغه زده کوونکو ګوري، او یو دا وي چې خپله کورنۍ دنده چې د سبا لپاره یا د راتلونکو مضمونونو د تدریس لپاره ځان تیاروي، تر هغه ډېر دغه ذهني بوج چې دی یو مسؤلیت یې ګڼي چې د دغه ماشومانو په وړاندې د دغه زده کوونکو په وړاندې کوم مسؤلیت چې دی دا تر ټولو لوی هغه ذهني بوج دی. نو ځکه ډېر زما اوس د خبرې اوږدې شولې، نن سبا دا د ډېرو اوږدو خبرو حوصله له چا سره نه وي. لنډه دا چې د ښوونکي ورځ دې زموږ ښوونکو ته مبارک شي، هغوی چې ژوندي دي، روغ دي وي، تکړه دي وي، جوړ دي وي، خوښ دي وي، او هغوی چې نشته خدای دې وبخي په هر ځای کې چې دي چې هر چیرې وو او موږ یې یو ځای ته رسولي یو، د دوی سره دې خدای ښه وکړي. زه په کله کله چې وخت پیدا کړم زما ته ټول ښه ښوونکی چې د ډېر عمر دی ټول ښه ښوونکي دي، استاد عبدالحمید شورش، هغه زه ډېر لیکلو ته هڅولم په ښوونځي کې. نو ځکه مې تا نه هم د لیسې د دورې پوښتنه وکړه، لومړنۍ مقالې چې ما لیکلې په ښوونځي کې د هغه په برکت مې لیکلې، د هغه په لارښوونه. زموږ د خوشحال بابا په لیسه کې ګړندی استاد ډېر نومور سړی و، او اوس به هم انشاءالله چې ژوندی د اوږد عمر ورته غواړم. او هر چیرې چې استادان دي لکه تا چې ویل په یوه برخه کې موږ نازولي یو، یو ځای ته یې رسولي یو، نو روغ دي وي، جوړ دي وي، او که نشته خدای دې وبخي. ټولو ښوونکو ته دې دا ورځ مبارک وي.